سلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به وي. نن موږ سره وګورئ چې د آیا د صحابي سره تعلق لرونکی ګل جمال څنګه وفات شو او د وفات څه وجه وه. نو دا ویډیو در سره پوره وګورئ چې پوره معلومات ترنه حاصل کړئ. ټولو نه اول زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ چې زموږ کوم نوی ویډیو راځي چې تاسو ته زر تر زره در راسي. نو دا ګل جمال د صحابي سره تعلق لرونکی د 25 کالو ځوان چې نن وفات شوی دی، دغه د مرګ د واقعي باره کې موږ تاسو ته پوهیو چې آیا دا ګل جمال څنګه وفات شو او ولې وفات شو، د وفات وجه څه وه. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ او خوند ترې واخلئ. نو آیا د صحابي سره د ګل جمال صحابي سره تعلق لرونکی د 25 کالو ځوان ګل جمال چې نن وفات شوی و، دا سبایي په بجلی کې کار کولو او لاینمین و چې هغې وجې نه د سره د 11,000 لاین سره د لاس ولګېدو، په هغې وجه د تکرن ولګېدو او وفات شو. او خلکو دا ظاهره کړې ده چې د ګل جمال د بجلی والا واپډه والا سره رابطې کې و چې آیا تاسو د 11,000 لاین نه بجلی بند کړي، خو دا بند نه کړه چې په کومې وجې د ګل جمال بجلی له وختو او دله کرنټ ورکړو، د مالې کې بجلی خرابه شوې وه، د بجلی ټیکوله چې په هغې دوران کې د تکرن ولګېدو او وفات شو. او د خلکو دا هم ظاهره کړې ده چې د بجلی والا ډېره زیاته بېغوري وکړه چې په کومه کې د ګل جمال غوندې ځوان لاړو. آیا د واپډې والا سره خبره وکړه چې آیا بجلی دې بند شي، خو بجلی بند نه شوه چې په کومه وجې د ګل جمال ته کرنټ ولګېدو او ګل جمال وفات شو. او د ګل جمال جنازه به نن په صوابۍ کې 2 بجې ادا کېږي. تاسو ټولو ته درخواست دی چې په جنازې کې شرکت وکړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوی ویډیو راځي چې تاسو ته زر تر زره راسي. والسلام.